بسم الله الرحمن الرحیم. مستقبل تر راتلو پرېږده. اتا امر الله فلا تستعجلوه. د الله جل شانه فیصله راغله، اوس د هغې دپاره تلوار مه کوئ، تادي مه کوئ. آیا تاسو له پیدایش نه مخکې ماشوم غواړئ؟ میوه له پهېدو نه مخکې خوړل خوښوئ؟ سبا راتلونکی دی خو څه حقیقت لري؟ ځکه نه یې وجود شته او نه یې څه خوند. مونږ باید په حال کې ځانونه مشغول کړو، نه دا چې د مستقبل له مشکلاتو ویریږو. ځکه الله جل شانه پوهیږي چې هغه وخت را لاندې کولی شو که نه. ځکه معلومه نه ده چې سبانۍ ورځ لیدی شو او که نه، خوشبختی او بدبختی یې حاصلولی شو او که نه. مهمه دا ده چې سبانۍ ورځ په یو غیبي دنیا کې پټه ده. پل ته له رسېدو نه مخکې په پل تلل ناپوهي ده. شاید پل ته له رسېدو نه مخکې پل ونړېږي او یا موږ ورونه رسېږو، او دا هم کیدی شي چې ورته ورسېږو خو روغ جوړ پرې پورې نه وځو. د مستقبل باره کې ذهن ته پراخه ځای ورکول او د یو غیبي کتاب پرانیستل شرعاً او عقلاً غلط کار دی. ځکه دا له سوري سره پهلواني ده. په دې دنیا کې اکثره خلق د خپل مستقبل باره کې د لوږې او تندې، فقر او نیستۍ، غم او درد اټکلونه کوي چې دا ټولې شیطاني دسیسې او وسوسې دي. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. شیطان تاسو له فقر نه ویروي او د بېحیایۍ امر درته کوي، خو الله جل شانه در سره له خپل طرفه د بهني او مهربانۍ واده کوي. الله جل شانه د ډیر پراخ لاس خاوند او پوهه دی. ډیر خلق په دې جاړي چې سبا به وږي او تږي او یا په غمونو کې راګیر شي. د چا د عمر واک چې د بل ذات په لاس کې وي، له هغه سره مناسب نه دی چې خپل ځان د یو نامعلومه سبا سره وتړي. سبا تر هغې پرېږده چې راشي. د سبا د حوادثو باره کې پوښتنه مه کوه، ځکه چې ته هم د نن ورځ مشغول یې. نننۍ ورځ نغده او سبانۍ نسیا ده. نو تعجب په هغه چا چې نغد په نسیا بدلوي، او هغه هم د داسې ورځې باره کې چې لمر یې لا نه دی راختلی.